سلامونه ستړي مشه وخت مو په خیر پام وکړئ د ایران ټي وي یوټیوب چینل څخه د نن ورځې درې تازه او مهمو خبرونو ته. په ترکیه کې د ورلاګېدنې له امله تر سلو زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. ترکي رسنیو راپور ورکړی چې د یاد هېواد په شمال لویدیځ کې د ګران کارتل په نوم په یو هوټل کې د ورلاګېدنې له امله لږ تر لږه شپږ شپېته کسان وژل شوي او تر 1500 نورو زیات ټپیان شوي دي. د راپورونو له مخې دا ورلاګېدنه پرون سه شنبه د جنوري په 21مه سهار مهال د کارتلکیا سیمې په ګران کارتل هوټل کې چې په سکي ریزورټ ښار کې موقعیت لري رامنځته شوه. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر په دې پیښه کې د شپږ شپېته کسانو د مړینې او د 1500 نورو د ټپي کېدو تایید کړی دی او دا د پیښې لامل په اړه یې څه نه دي ویلي. په یو بل خبر کې اورئ چې ټرمپ وایي افغانستان کې پاتې امریکایي پوځي تجهیزات به د پیسو په بدل کې بیرته واخلي. د امریکا نوي ټاکل شوي ولسمشر ټرمپ د دوشنبې په ورځ د یو لړ ځانګړو مراسمو په لړ کې د راتلونکو 4 کالونو لپاره د ولسمشر په توګه لوړه وکړه او په دې سره د امریکا 40 ولسمشر وټاکل شو. Requirement that federal workers return to full-time in-person work immediately. نوموړي د لوړې له مراسمو وړاندې خبرو کې ټینګار کړی و چې افغانستان ته د واشنګټن له لوري د میلیارډونو ډالرو مرستو پروسه نشي زغملی. د امریکا ولسمشر ټرمپ په دې اړه زیاته کړه دا په یاد لرئ چې میلیارډونه ډالر طالبانو ته ورکړل شوي دي او هم د پوځي تجهیزاتو یوه لویه برخه طالبانو یا زموږ دښمنانو ته پرېښودل شوې ده. آیا تاسو پوهیږئ چې موږ افغانستان ته میلیارډونه ډالر ورکوو؟ آیا تاسو په دې پوهیدئ؟ د امریکا نوي ټاکل شوي ولسمشر ټرمپ مخکینی ولسمشر جو بایډن بې کیفیته شخص یاد کړی او په وینا یې د میلیارډونو ډالرو په ارزښت وسلې اسلامي امارت ته پرېښي دي. ټرمپ په دې اړه ویلي زه وایم که چیرې موږ هر کال میلیارډونه ډالر هغوی ته ورکوو نو ورته ووایئ چې موږ به نورې پیسې در نه کړو مګر دا چې زموږ هغه پوځي تجهیزات بیرته راوسپارئ چې د بې عقل او بې کیفیته کسانو هغوی ته ورپرېښي دي نو موږ به څه پیسې ورکړو خو خپلې وسلې او تجهیزات به وغواړو. ټرمپ چې د امریکایي ځواکونو لا ښه سمبالول او تجهیز یې مهم بللي لا د وړاندې په کمپایني غونډو کې ټینګار کړی و چې له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په تړاو به ټول ښکېل امنیتي چارواکي له دندو لرې کړي.